بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام د نن خبر سره زه ستاسو کوربه شهاب الدین هیله لرو چې روغ جوړ او خوشاله وئ. پروګرام د نن خبر تاسو د پی ټی وی نېشنل نه نیغ په نیغه ګورئ. په دې پروګرام کې موږ تاسو ته ننني خبرونه وړاندې کوو. څنګه چې موږ تاسو ته معلومه ده چې ملک د بارانونو او د سیلابونو په ضد کې دی. زموږ د خیبر پښتونخوا په مختلف علاقو کې د بارانونو او د وریځو د شلیدو او د تیز سیلابونو له کبله د تباهۍ نه پس اوس پنجاب کې دغه صورتحال راپېښ شوی دی او وزیر اعظم پاکستان میاں شهباز شریف په دغه صورتحال کې د امدادي سرګرمیانو امدادي کاروایانو جایزې اخیستلو دپاره د یو اجلاس صدارت کړی دی او په هغې اجلاس کې د دریای ستلج او سیلاب متاثرین د بچ کولو او دغه اپریشن کې د تیزی راوستلو هغې هدایت کړی دی. وزیر اعظم پاکستان میاں شهباز شریف اجلاس کې د خبرو په موقع باندې د هغې وینا وه چې په دریای ستلج کې د سیلاب متاثره صوبه پنجاب هلته د پنجاب چې څومره ضلعو کې دغه سیلاب او اوبه راغلي دي هلته کې د اپریشن تیز کړلی شي او دغه ځایونو کې د سیلاب متاثرین او د سیلاب متاثره علاقې چې څومره دي په هغې کې چې کم خلک په دغه سیلاب نه متاثره دي هلته کې موجود دي د هغې د بچ کولو هغه د هغه ځای نه د ویستلو دپاره دی چې کم اپریشن شروع شوی دی په هغې کې د تیزی راوستلی شي او په دغه لړ کې چې څومره د دغه دریاب کې د اوبو راتللو د هغې د سطحو د اوچتې کېدلو او دغه خلک چې کم د اوبو نه متاثره شوي دي هغه ځایونو ته د خوراک ادویات او هلته کې امدادي سرګرمیانې هم تیزې کړی شي. وزیر اعظم پاکستان میاں شهباز شریف چیئرمین نیشنل ډیزاسټر منیجمنٹ اتھارټي او پنجاب ډیزاسټر منیجمنٹ ادارې ته په منځ کې د مکمل رابطې هم هدایت کړی دی او وزیر اعظم پاکستان میاں شهباز شریف د نیشنل ډیزاسټر منیجمنٹ اتھارټي او ډیزاسټر منیجمنٹ اتھارټي پنجاب نه علاوه چې څومره ادارې دي ضلعي انتظامیه پولیس ریسکیو ټولو ادارو ته هدایت کړی دی چې په دې لړ کې چې څومره امدادي کاروایانې دي چې په دغې کې کمی رانشي او څومره چې متاثره خلک دي یو طرف ته د هغې امداد هغې ته خوراک ادویات دا په وخت باندې ورسولی شي. بل طرف ته چې کم خلک په دې اوبو کې ګیر شوي دي نو د هغې د ایستلو د هغې د ریسکیو کولو دپاره دې مکمل انتظامات وکړلی شي. وزیر اعظم پاکستان میاں شهباز شریف وینا دا وه چې په ملک کې په کم ځای کې چې هم د بارانونو او داسې د قدرتي آفاتو نه متاثره خلک دي د هغې امداد د حکومت ذمهداري ده او وفاقي حکومت په د صوبو سره مکمل تعاون کوي. وزیر اعظم پاکستان میاں شهباز شریف وینا دا وه چې په خیبر پښتونخوا کې چې کم علاقې کمې ضلعې بونیر سوات شنګله باجوړ دغه ځایونو کې چې کم سیلابونه راغلي هغه په خپله دغه علاقو ته لاړو هلته د متاثره خلکو سره وزیر اعظم پاکستان ملاقاتونه وکړل هغه خلکو سره امداد وکړو هغې ته یې د هغې د نقصاناتو د ازالې له کبله هغې ته سره یو طرف ته نقدي امداد بل طرف ته د خوراک ادویات او دغه رسولو هم چې کوم دی نو هغې انتظامات وکړو. وزیر اعظم پاکستان میاں شهباز شریف وینا ده چې په کم ځای کې هم د ملک داسې که قدرتي آفاتي او که د انساني د طرف نه څه داسې قسمه نقصانونه داسې څه راځي نو حکومت وفاقي حکومت په د صوبو سره مکمل څنګ په څنګ ولاړ وي او د هغې سره به هر قسمه کومک کوي. کم ځای چې د صوبو ضرورت وي وفاق بر وخت خبردارۍ نه پس به د هغو سره مکمل رابطې او مکمل د هغو سره به تعاون جاري وي. په دریای چناب راوي او ستلج کې دا وخت ډېر د اوچتې درجې سیلابي ریله چې کوم دی نو هغه تیریږي. د نیشنل ډیزاسټر منیجمنٹ اتھارټي مطابق د نیشنل ایمرجنسي اپریشن سنټر په ملک کې چې کم غټ غټ دریابونه دي چناب راوي او ستلج
په هغې کې غیر معمولي یعنی ډیر زیات چې کم دی نو هغې چې کم سطح وه د معمول مطابق چې دغه دریابونه کم بهیدل په هغې کې اوس سیلابي صورتحال دی او په دغه لړ کې خلکو ته چې کم دی نو هنګامي الرټ او د خطرې ګنټیانې هغې ته اورولې شوي دي، هغې ته غږ کړی شوی دی چې خطره موجود ده او دغه ځایونو کې موجود خلک چې کم دي نو هغه پخپله هم پکار ده چې دغه ځایونه وځي او کم ادارې چې دي نو د دغه خلکو د ایستلو چې کم دی نو کوشش وکړي. د جاری شوي اعداد و شمار مطابق په دې وخت کې په دریای چناب کې د مراله په مقام باندې 7,180,000 او 481 کیوسک انتهایی او د اوچتې درجې سیلابي ریله چې کم ده نو هلته موجود ده چې په هغې کې نور هم د اضافې امکانات موجود دي او دغه خدشه ظاهره شوې ده چې په دریای چناب کې چې اوس کم سیلابي ریله ده نو په دغه کې نور هم اضافه کیدلی شي. په دریای رابي کې دا وخت صورتحال چې کم دی نو هغه انتهایی تشویشناک دی. د جسر په مقام باندې 2,200 کیوسک د اوچتې درجې سیلابي ریله چې کم دی نو هغه تیریږي او ممکنه طور باندې دا هم ویلې شوي دي چې په دغه کې نور هم اضافه کیدی شي او په دریای راوي کې د جسر په مقام باندې دغه ریله کې 2,110,000 او 200 کیوسکه پورې دا رسیدلی شي او داسې د شادرې په مقام باندې چې د اوبو کم بهاو دی هغه 2,900 کیوسک چې کوم هغه ریکارډ شوی دی. د دې وجې نه چې کم قریبي د دغه د دریای راوي دریای ستلج سره نږدې چې کم علاقې دي کم خلک هلته کې اوسیږي هغه شادره، پارک ویو او موټروی 2 هلته کې چې کم دی نو د سیلاب خطره ډیره زیاته شوې ده. نو په دغه علاقو کې چې څومره د نیشنل ډیزاسټر منیجمنت اتارټي او د ډیزاسټر منیجمنت اتارټي د پنجاب د هغې د طرف نه دغه خلکو ته الرټ جاری شوی دی چې هغې دغه علاقې چې کم دي چې کم ځایونو کې خطره موجود ده د هغې نه د وتلو کوشش وکړي. په وزیر اعظم پاکستان میا شهباز شریف وینا دا ده چې موسمیاتي تبدیلیانو چې کم دی نو په یوازې باندې دغه سر ته رسېدل چې کم دي نو دا د چا د وس خبره نه ده. د وزیر اعظم پاکستان وینا وه چې په 2022 کې چې کم دلته بارانونو او سیلابونه راغلي وو د هغې نه پاکستان 10 ارب روپۍ 10 اربه ډالره چې کم دی نو هغه نقصان شوی وو او الکتریک ویکل پالیسي چې کم دی نو هغه وزیر اعظم پاکستان د هغې ستاینه کړې ده چې دغه یو مستحسن اقدام دی. وزیر اعظم پاکستان میا شهباز شریف ماحولیاتي تبدیلیانو سره مقابله کول او دغه تبدیلیانو نه نقصانونه کم سے کم کول په دغه لړ کې هغه دنیا ته ویلي دي چې پاکستان سره دې مدد وکړلی شي او ځکه چې دا نقصانونه دومره زیات دي چې دا یو ملک له په یوازې پوره کول هغه ممکنه نه دي. د وزیر اعظم پاکستان د نیو انرژي ویکل پالیسی افتتاحي تقریب د خطاب په موقع باندې وزیر اعظم پاکستان د نوي انرژي پاکستان ماحول دوست اقدام دغه یو اهم پیشرفت او دغه طرف ته یو ښه قدم ګرځولی دی. د موسمیاتي تبدیلیانې چې کوم دي وزیر اعظم پاکستان وی چې د دې سره مقابله کول او د دې موسمیاتي تبدیلیانو نقصانونه کم سے کم کول دا یو چیلنج دی او دغه چیلنج سره چې کوم دی نو دغه ماحولیاتي تبدیلیانې او دغه نه پوره دنیا چې کوم دی نو د پاکستان مدد کول پکار دي ځکه چې زمونږ یو طرف ته د خیبر پښتونخوا کمی علاقې چې د سیلاب نه متاثره شوي وي یو هلته چې کوم دی نو ډیر زیات جانی او مالی نقصانونه شوي دي په سوونو کورونه چې کوم دي نو هغه
مکمل طور باندې تباه شوي دي، په زرګونو کورونو ته جزوي نقصانونه رسیدلی دي، انفراسټرکچر چې کوم دی نو هغه مکمل طور باندې تباه شوی دی. نو په دغه لړ کې یو هغه د خیبر پښتونخوا په هغه حصو کې دغه تباهیانې وي او بل طرف ته اوس په پنجاب کې دغه چې کوم غټ سیندونه دي دریاوي راوي، ستلج او چناب، د هغې کې د اوبو سطح چې مسلسل اوچتیږي نو د هغې نه هم کم نقصانونه چې کیږي نو دغه نقصانونه پوره کول دا صرف د پاکستان د وس خبره نه ده. د دې کې پوره دنیا له پکار دی چې د پاکستان سره مدد وکړلی شي. په دې لړ کې وزیر اعظم پاکستان د پاکستان د عوامو او د هغه ادارو چې هغه په دې لړ کې مکمل د سیکورټي فورسز او د ریسکیو ادارو سره کومک کوي او هغې سره څنګ په څنګ ولاړ دي او عوام د بچ کولو کوشش کوي، عوام ته امدادونه رسوي. دغه قابل تحسین دی دغه اقدام. وزیر اعظم پاکستان میاں شهباز شریف سره ایئر چیف آف ایئر سټاف ایئر چیف مارشل ظهیر احمد بابر سدو ملاقات کړی دی. وزیر اعظم پاکستان په دې لړ کې په دفاع وطن په حواله سره د پاک فضاییه کردار ته په شاندار الفاظو کې خراجي تحسین پیش کړی دی او وزیر اعظم پاکستان په دې ملاقات کې د پاک فضاییه پیشاورانه امور په حواله سره د هغې سره خبرې اترې شوي دي او وزیر اعظم پاکستان میاں شهباز شریف د پاک فضاییه شاهین او د وطن عزیز د حفاظت دپاره چې هغې کم سیسه پلای ہوئی دیوار هغې چې جوړ شوي دي د دغې وزیر اعظم پاکستان د ایئر چیف مارشل ظهیر احمد سدو او ورسره د پاک فضاییه د شاهینو ته زبردست خراجي تحسین پیش کړی دی او د وزیر اعظم پاکستان وینا دا وه چې زمونږ چې کم پاک فضاییه ده د هغې کردار او د هغې په دفاع وطن دپاره چې د هغې کمې قربانیانې دي، هغې چې د ملک د جوړېدو نه پس کمې قربانیانې په مختلف د جنګونو په وختونو کې او کم د مړانې مظاهره کړې ده، هغه نه صرف پاکستان بلکې پوره دنیا د هغې معترف ده. وزیر اعظم پاکستان میاں شهباز شریف د موجوده د بهارت د طرف نه د هاټ درمۍ د جواب کې د پاک فضاییه کردار او په هغې کې چې پاک فضاییه د بهارت تیارې د راغورځولو نه پس د هغې غرور کم په خاورو کې میلاو کو نو هغې باندې هم د پاکستان عوام د پاکستان حکومت سره سره پوره دنیا د هغې معترف ده او پاک فضاییه ته چې کوم دی نو هغې خراجي تحسین پیش کوي. بهارت چې کوم دی نو آبي جارحیت چې کوم دی د اوبو جارحیت هغه جاري ساتلی دی او په پنجاب کې د سیلاب 1.5 لاک افراد چې کوم دی نو 1.5 لاک خلک یعنی هغې د هغې نه نقل مکانۍ باندې مجبور شوي دي. فوج چې کوم دی نو هغه راوي، چناب او ستلج د چې کوم د سیلاب سطح په هلته کې اوچته شوې ده، هلته کې هغه فوج راغوستلی شوی دی. سیلابي ریلونه د تباهي او بهاولپور او بهاولنګر کې چې کوم دهات په اوبو کې ډوب شوي دي، دا ټایم زموږ د پی ټي وي نیشنل په سکرین باندې تاسو د دغه دریابونو صورتحال کتلی شئ چې د دغې نه کم زموږ ځمکو ته نقصان رسېدلی دی، کم زموږ هلته کې ځمکې په دې سیلابونو کې دی په هغې کې پوره کلي چې کم ډوب شوي دي. زموږ دغه پی ټي وي نیشنل باندې دا وخت تاسو ګورئ چې په دې اوبو کې یو طرف ته که کلي ډوب دي نو بل طرف ته کمې ونې چې په نظر راځي نو دا زموږ په دغه کې دا پټي او دغه فصل چې کوم دی نو هغه هم د دغې نه هغې ته نقصان رسېدلی دی. وزیر اعظم پاکستان او دغه د اوبو دغه ریلونه د دغه تباهي چې کومه شروع ده په بهاولپور او بهاولنګر په مقام کې دهات چې کوم دي نو هغه په اوبو کې ډوب دي او ورسره چې کوم دی نو دغه فصلونو ته نقصان رسېدلی دی او ډېرې علاقې چې کوم دی نو هغې سره زمینی رابطه چې کوم ده نو هغه منتقل کړل شوې ده. په سوونو خلک چې کوم دي نو هغه محفوظ مقامات ته هغه منتقل کړی شوي دي. چناب او راوي او ستلج کې چې کوم دی نو آینده 48 غنټو کې چې کوم دی نو د سیلاب
سطح چې کوم دی نو هغه مزید انتهایی حد ته چې کوم دی نو هغه د خطرې حد ته د رسېدلو چې کوم دی نو هغه هم خدشه ظاهره کړې شوې ده. د مونسون بارانونه چې کوم دی نو هغه په دې وخت کې د هغې سپیل وی چې کوم دی نو هغه ډېر زیات په تیزۍ سره چې کوم دی نو هغه جاري ده او د دریابونو او د ندي نالو کې چې کوم دی نو د اوبو سطح کې چې کوم دی نو هغه ریکارډ اضافه چې کوم دی نو هغه شوې ده. د بهارت د طرف نه په دریای رابي او سوتلج کې د اوبو د پرېښودلو له کبله چې کوم دی نو په پاکستان کې دغه د دریابونو دغه سطح چې کوم دی نو هغه اوچته شوې ده او دغه زوردار ریلې چې کوم دي نو دا په پاکستان کې داخلي شوي دي چې د هغې نه د قصور بهاولنګر ډېر زیات چې کوم دی نو هغه دهات په اوبو کې ډوب شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې په مختلف علاقو کې د دهشتګردو خلاف اپریشنونه روان دي او د فتنه الخوارج خلاف چې کوم دی نو فورسز د هغې کاروایانې روانې دي. خو یو ښه خبره هغه دا ده چې په دیر بالا کې اپریشن چې کوم د فورسز د طرف نه د دهشتګردو خلاف روانو هغه ډېر دشوارګزار علاقې چونکې د دیر عوام د هغه ځای علاقې اوسیدونکي خلک د دغه علاقو د دغه لارو سره بلد دي او سیکیورټي فورسز چونکې هغه د یو د بلې علاقې نه راغلي خلک نو په دغه لړ کې د دیر خلک د دیر قومونه هغه په خپله د فورسز سره راووتل او په دغه غرونو کې په دغه دشوارګزار علاقو کې چې څو ورځې کم اپریشن روانو د دیر خلک د سیکیورټي فورسز سره څنګ په څنګ دغه پوره ورځې موجود وو او په دغه اپریشن کې چې څومره دهشتګرد وژلی شوي دي په هغې کې اهم کمانډران هغه هم شامل دي. ورسره چې کوم دی نو په دې کې د دغه سهولتکار چې کوم دی نو هغه هم یو کمانډر ساجد چې کوم دی نو هغه ساجد دیروي یعنی دغه د دیر سره د هغه تعلق او ملنګ بدري د پولیس په مقابله کې د لشکر سره چې کوم دی نو په جرب کې وژلی شوی دی. د هلاک دهشتګردو تعداد چې کوم دی نو تقریبا 10 ښودلی شوی دی او په دغه لړ کې دغه علاقه چې څومره غریزي علاقې وي په هغې کې موږ تاسو وکتل چې هغه فورسز چې کوم دی نو هغه د غرونو په سرونو موجود د نعره تکبیر الله اکبر په گونج کې چې کوم دی نو هغه علاقې د دهشتګردو نه خالي کړلې او په دغه ځای کې چې په ځنګلو کې څومره دهشتګرد موجود و د هغې ټیکانې هغې تباه کړلې د هغو مورچې تباه کړلې د هغو د استوګنې ځایونه چې کوم هغه مکمل طور باندې تباه شو او دغه ځایونو کې هغې چې کوم دی نو دهشتګرد دغه 10 تقریبا وژلی شوي دي باقي څه په تیښته مجبوره شوي دي. خو د دیر بالا په دغه علاقو کې اپریشن لکه بله چې کوم دی نو سیکیورټي فورسز ته ډېر ښه کامیابیانې حاصلې شوي دي او په دې لړ کې حکومت او سیکیورټي فورسز د طرف نه عوامو ته زبردست خراج تحسین پیش کړی شوی دی. زمونږ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی چیف سیکرټري آی جی خیبر پښتونخوا او ورسره د دیر بالا ډي پی او ته او د دیر بالا پولیس سیکیورټي فورسز سی ټي ډي او څومره فورسز او خلکو چې په دغه اپریشن کې حصه اخیستې وه هغې ته یې زبردست خراجي تحسین پیش کړی دی. زموږ د پروګرام د نن خبر وخت سرته رسي. خپل کوربه شهاب الدین له ورکه اجازه چرته هم چې ښاد او آباد اوسئ. د الله په امان.